الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله منده یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپلو ګرانو کورنیو سره خوشحاله او آرامه وخت ولرئ. ګرانو زده کوونکو، خپل درسونه ولولئ، د کورنۍ دندې مو ترسره کړئ او هر ځل تکراروئ، ځکه چې د هر ځل تکرار کولو سره ستاسو تلفظ هم ښه کیږي، املا هم زده کوئ او درسونه هم زده کوئ. که چیرې مو په خپل لوستونو کې ستونزه لرله، نو د مور او د پلار څخه مو مرسته واخلئ، تر څو چې ستونزه پاتې نشي او هر څه تاسو زده کړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ راځو په خپل لوست باندې. څنګه چې ګورئ، زموږ د نن ورځې لوست څه ده؟ اسلامي ښوونه او روزنه ده. لومړی ټولګی ده او عنوان څه ده؟ قرآن کریم. پاڼه 38مه پاڼه ده. جلسه څومره جلسه ده؟ 53مه جلسه. لوست هم څلورم لوست دی. زما نوم هم ګرانو زده کوونکو رقیه احمدزی دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې نوی لوست مو پیل کړو، زه غواړم چې د تېر لوست څخه یوه لنډه یادونه تاسو ته وکړم، تر څو چې لوست مو بیرته په یاد راشي، تېر لوست مو او یو تکرار هم درته شي، تاسو یې هم بیرته زده کړئ. زموږ تېر لوست څه و ګرانو زده کوونکو؟ زموږ تېر لوست د طیبې کلمه وه. د طیبې کلمې په اړه باندې مو ولوستل، د طیبې کلمه مو زده کړه. د طیبې کلمه د اسلام څومه بنا وه؟ لومړۍ بنا. آفرین، د طیبې کلمه د اسلام لومړۍ بنا ده. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تاسو ماته ووایئ چې د طیبې کلمه کومه کلمه ده؟ د طیبې کلمه دا ده: لا اله الا الله محمد رسول الله. یو ځل بیا: لا اله الا الله محمد رسول الله. ژباړه یې څه وه؟ ژباړه یې دا وه چې پرته له دغه خدای څخه یا پرته د الله جل جلاله څخه بل هیڅ معبود د عبادت وړ نه دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. یو ځل بیا هم درته وایم تر څو چې پوه شئ. ترجمه یا ژباړه یې څه ده؟ پرته د الله جل جلاله څخه بل هیڅ معبود د عبادت وړ نه دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. دا یې هم ژباړه وه او موږ دا هم لوستلي وو ګرانو زده کوونکو چې د دې کلمې تلفظ او معنا باید سم زده کړو، ځکه چې دې کلمې باندې د یو مومن ایمان او عقیده څه کیږي؟ بشپړیږي. نو هر مومن باندې دا لازمه ده چې د دې کلمې تلفظ سم زده کړي. که چیرې د دې کلمې تلفظ زده نه کړي، شپه ورځ دا کلمه ووایي، نو دا هیڅ معنا نه لري. که چیرې په معنا باندې هم پوه نشي، بیا هم معنا نه لري. نو موږ ته لازمه ده چې د دې کلمې تلفظ سم زده کړو، معنا یې سمه زده کړو او هر ځل یې تکرار کړو، ځکه چې دا کلمه د یوه مسلمان له یو کافر سره څه کوي؟ فرق کوي. کله چې یو کافر دا کلمه ولولي، دا کلمه ووایي، نو مسلمانېږي. تاسو وګورئ چې دا کلمه څومره باعظمته کلمه ده ګرانو زده کوونکو. نو موږ باید د دې کلمې تلفظ، د دې کلمې معنا سم زده کړو، تر څو چې ښه په پوه شو او موږ په دې کلمې باندې ایمان او باور لرو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تېر لوست. اوس راځو په خپل نوي لوست باندې. زموږ نوی لوست څه ده؟ زموږ نوی لوست زموږ کتاب یا قرآن کریم. زموږ د نن ورځې لوست همدا ده. خو مخکې له دې چې زه په لوست باندې پیل وکړم، غواړم چې تاسو نه یو پوښتنه وکړم. یو پوښتنه نه، البته څو پوښتنې. تاسو ماته ووایئ ګرانو زده کوونکو چې قرآن کریم د چا کتاب دی؟ قرآن کریم د چا کتاب دی؟ آفرین، قرآن کریم د الله جل جلاله کتاب دی. قرآن کریم د چا کتاب دی؟ د الله جل جلاله کتاب دی. اوس یو بله پوښتنه، تاسو ماته ووایئ چې قرآن کریم په چا باندې نازل شوی؟ په چا نازل شوی؟ آفرین، قرآن کریم په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. په چا باندې؟ په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې.
قرآن کریم د الله جل جلاله کتاب دی او په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. ښه نو یو سوال بل، قرآن کریم الله جل جلاله قرآن کریم موږ ته د څه لپاره رالیږلی؟ د څه لپاره یې موږ ته رالیږلی؟ قرآن کریم الله جل جلاله موږ ته د لارښوونې لپاره رالیږلی. د څه لپاره؟ موږ ته د لارښوونې لپاره ګرانو زده کوونکو رالیږلی، تر څو چې موږ د بېراهۍ او د ګمراهۍ څخه وژغوري او څه وکړي؟ د اسلام لارې ته مو دعوت کړي، الله جل جلاله ته مو نږدې کړي. دا معلومداره خبره ده چې هر څوک په ژوند کې خطا کوي او اشتباه یا هم کومه ګناه کوي، ځکه چې انسانان یو. یعنی د انسان هر ګناه کېدلی شي، هر ګناه کولی شي. د دې لپاره چې الله جل جلاله موږ له دغه ګناهو څخه وژغوري، څه یې وکړل؟ موږ ته یې دا سپېڅلی کتاب راولېږه، تر څو چې د دې کتاب په واسطه باندې موږ ښې لارې ته دعوت شو، د ګناهو څخه ځان وژغورو او ښه لاره وټاکو. اوس ګرانو زده کوونکو، تاسو مو یو ځل خپل کتاب راوباسئ. په کتاب کې مو 38مه پاڼه ده، 38مه پاڼه، 4م لوست. یو ځل یې وګورئ چې د قرآن کریم په اړه باندې یو متن ده، دا به تاسو څه وکړم، زه به یې یو ځلې ولولم تر څو چې ښې معنا باندې پوه شئ. 4م لوست، زموږ کتاب. آیا قرآن کریم پیژنئ؟ البته چې پیژنو یې. قرآن کریم څه ده؟ د الله جل جلاله سپېڅلی کتاب ده. قرآن کریم د الله جل جلاله سپېڅلی کتاب ده. زموږ د کتاب نوم څه دی؟ زموږ د کتاب نوم قرآن کریم دی. زموږ د کتاب نوم څه دی؟ زموږ د کتاب نوم قرآن کریم دی. قرآن کریم په چا باندې نازل شوی دی؟ موږ ولوستل که نه زده کوونکو؟ قرآن کریم په چا نازل شوی؟ قرآن کریم په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. په چا باندې؟ په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. زموږ دین څه نوم لري؟ زموږ د دین نوم اسلام دی. زموږ دین څه نوم لري؟ زموږ د دین نوم اسلام دی. ګرانو زده کوونکو، یو ځل بیا هم درته وایم، تاسو غوږ ورته ونیسئ، ځکه چې د دویم ځل لوستلو سره تاسو تلفظ ښه کېږي، معلومات مو هم په ذهن کې ښه پاتې کېږي. یو ځل بیا هم درته وایم، 4م لوست، زموږ کتاب قرآن کریم. آیا قرآن کریم پیژنئ؟ البته چې پیژنو یې. قرآن کریم د الله جل جلاله سپېڅلی کتاب دی. زموږ د کتاب نوم څه دی؟ زموږ د کتاب نوم قرآن کریم دی. څه دی؟ قرآن کریم. قرآن کریم په چا باندې نازل شوی دی؟ قرآن کریم په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. په چا باندې؟ په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. زموږ دین څه نوم لري؟ زموږ د دین نوم اسلام دی. څه دی؟ زموږ د دین نوم اسلام. ګرانو زده کوونکو، دا ځان سره بیا هم ولولئ، تکرار یې کړئ. زه پوهېږم چې تاسو تکراروئ، ځکه چې تاسو لایق شاګردان یئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دلته لیکل سوي دي چې د اسلام، زموږ د دین نوم اسلام دی. آیا تاسو پوهېږئ چې اسلام څه ته وایي؟ تاسو یو ځل ما ته ووایئ چې اسلام څه ته وایي؟ اسلام څه ته وایي؟ آفرین. اسلام د الله جل جلاله په وړاندې تسلیم کېدلو ته وایي. اسلام څه ته وایي؟ اسلام د الله جل جلاله په وړاندې تسلیم کېدلو ته وایي. یعنې د الله جل جلاله ټولو قوانینو ته غاړه ایښودل دي. څوک چې د اسلام پیرو اوسیږي نو هغه څه ده؟ هغه مسلمان ده، هغه ته مسلمان ویل کېږي. اسلام داسې یو دین دی چې موږ له بدو کارونو څخه منع کوي او ښه کارونو ته څه کوي؟ تشویق کوي. لکه څنګه؟
لکه اسلام موږ دې ته تشویق کوي چې د بېوزلو کسانو سره مرسته وکړو. دې ته مو تشویق کوي چې حرام څیزونو څخه ځان وساتو او الله جل جلاله ته پناه یوسو، الله جل جلاله ته عبادت وکړو. ګرانو زده کوونکو، دروغ باید ونه وایو، ځکه چې اسلام موږ ته د اسلام د لارښوونې کړي دي چې باید دروغ ونه وایو. دروغجن انسان د هیڅ چا نه خوښیږي. یو نفر چې یو ځل دروغ ووایي، بیا یې ووایي، په دریم ځل باندې د هغه په رښتیا خبره باندې هم څوک باور نه کوي، ځکه چې خپل اعتماد څه کوي؟ له لاسه ورکوي او هیڅوک د هغه په خبرو باندې باور نه کوي. نو موږ ته لازمه ده چې دروغ ونه وایو، ځکه چې اسلام موږ له دې کار څخه منع کړي یو. نو موږ همیشه باید صادق اوسو. څنګه مې چې تاسو ته وویلې، اسلام موږ د دې ته دعوت کوي چې د الله جل جلاله عبادت وکړو، هغه ته ایمان راوړو، د هغه پیغمبرانو ته ایمان راوړو. ګرانو زده کوونکو، نو موږ ټول مسلمانان یو او زموږ دین نوم هم اسلام دی. اسلام څه ته ویلي؟ اسلام څه ته ویلي؟ اسلام د الله جل جلاله په وړاندې تسلیم کېدلو ته وایي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس کله چې موږ قرآن کریم په لاس اخلو، کله چې موږ قرآن کریم د تلاوت لپاره اخلو، کومو ټکو ته باید پام وکړو؟ هغه اوس تاسو سره زه شریکوم. باید دا هغه ټکي دي، کله چې تاسو قرآن کریم په لاس باندې اخلئ، نو باید د قرآن کریم د تلاوت په مهال باندې دغه ټکي ته پام وکړئ. اوس به زه درته وایم چې کوم ټکي. لومړی شرط، کله چې تاسو قرآن کریم په لاس باندې اخلئ د تلاوت لپاره، اول باید اودس ولرئ. اودس لرل لومړی شرط ده. بې له اودسه هیڅکله مه اخلئ، ځکه چې قرآن کریم پاک او سپېڅلی کتاب دی ګرانو زده کوونکو. او تاسو باید اول اودس وکړئ، بیا څه وکړئ؟ قرآن کریم په لاس واخلئ. دویم شرط څه ده؟ په ټیټ غږ تلاوت کول. قرآن کریم موږ باید په ټیټ غږ تلاوت کړو، ځکه چې کېدای شي هغه وخت چې موږ قرآن کریم تلاوت کوو 2 نفر نور هم ناست وي او څه وکړي؟ هغه هم کېدای شي قرآن کریم تلاوت کړي. کله چې موږ په جګ غږ باندې قرآن کریم تلاوت کړو، نو هغو ته مزاحمت کیږي. نو کله چې تاسو تلاوت کوئ، باید په ټیټ غږ باندې تلاوت کړئ. دریم شرط څه ده؟ د تلاوت پر مهال خندا نه کول، خبرې نه کول او بل شیانو ته پام نه کول. کله چې تاسو قرآن کریم تلاوت کوئ، د تلاوت پر مهال باندې باید ونه خاندئ، خبرې ونه کړئ، نور شیانو ته سوچ ونه کړئ، ځکه چې دا مکروه ده. یوازې او یوازې په قرآن کریم ټکو ته پام وکړئ، حرفو ته پام وکړئ او تلفظ ته پام وکړئ. څلورم شرط څه ده؟ په ښه آواز سره تلاوت کول. باید قرآن کریم په ښه آواز تلاوت کړو. څنګه چې هر شی یو ښایست لري، د قرآن کریم ښایست څه ده؟ په ښه آواز سره تلاوت کول ده، له تجوید سره یې ویل ده. تاسو خو اوس کوچنیان یې، خو کله چې لوی شوئ، په خیر له تجوید سره به یې زده کړئ او د تجوید سره به یې ووایئ. په بل شرط باندې راځو. پنځم شرط، د پیلولو څخه یې مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل. مخکې له چې موږ قرآن کریم پیل کړو، باید څه وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم ووایو. او لو آخرنی شرط دا ده چې د تلاوت پر مهال د قبلې مخې ته کېناستل. کله چې تلاوت کوئ د قرآن کریم، باید د قبلې مخې ته کېنئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا ځینې لارښوونې وې د دې لپاره چې تاسو کله قرآن کریم راخلئ، باید کوم ټکو ته پام وکړئ، یا د تلاوت پر مهال باید کوم ټکو ته پام وکړئ. دا ځینې معلومات وو. خو اوس تاسو لوست یو ځل بیا هم تاسو تکراروم. قرآن کریم د الله جل جلاله سپېڅلی کتاب دی. الله جل جلاله په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او موږ ته د څه لپاره رالیږلی دی؟ د دې لپاره چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ د اسلام لارې ته دعوت کړي او موږ الله جل جلاله ته نږدې کړي. قرآن کریم دا چې څو سورې لري، څو سپارې لري، څو آیتونه لري، په دې اړه به په خیر په راتلونکي لوست کې خبرې وکړو. راتلونکي لوست کې به یې ولولو او زده به یې کړو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، ستاسو په لوست کې یو څو لغتونه وو.
چې زه پوهېږم تاسو ته به هم نااشنا وي، نو ځکه مې څه وکړل هغه تاسو ته ما راوباسل. 3 لغته لري. یو یې څه ده؟ سپېڅلی. د سپېڅلي معنا څه ده؟ پاک. سپېڅلی یعنې پاک. لکه څنګه مو چې وویل قرآن کریم یو سپېڅلی کتاب دی، یعنې یو پاک کتاب دی. دویم لغت ناوړه. ناوړه یعنې ناپاک. ناوړه معنا څه ده؟ ناپاک. دریم لغت مهال. د مهال معنا څه ده؟ وخت. سپېڅلی پاک، ناوړه ناپاک، مهال وخت. دا 3 لغتونو چې تاسو مې راوباسل ځکه چې سمې زده کړئ، په معنا یې سم پوه شئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا اوس زموږ د نن ورځې لوست. هیله منده یم چې ښه مو زده کړی اوسئ او تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسې په لوی او بښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.